چې اول ځل څنګه زخمي شوم اول خو مې سلاب سې دغه وکړه هڅه وکړه سلاب مې خرابه شوې وه بیا میډیکل کوټې له ویوړم میډیکل ته بله سلا راځه هغه ته مې زور وکړ خو هغه مې رانه لرې کړه ما همالته ځان وژایم زه موږ دا بس دې نه خو مرګ ښه دی زه بېدسته په سایکل کې ناست یم دو جامه لګېږي چپړی لګېږي هر څه لګېږي دو ګوره نه اوس هم سپېرو خو لګیا دی ګرځي چپړی په خپو باندې نشته نشته دا خو هر څه غواړي بس څنګه ما ته ګوري بس دماغ یې وټ شوي دي بس خراب شوی دی بهرحال مې ورور پښې مې دواړې یوه کټ شوي وه یو یې رانه کټ کړه دا کابل کې دا واته کاله وشو ورور بس کار ورور نشته هغه دولت هم راوران شو هر څه وران شو بس تنخوا مې راکوله بسم الله الرحمن الرحیم د المقدس خیریه بنسټ قدرمندو لیدونکو سلامونه نیکې هیلې احترامات درته وایم قدرمندو دوستانو د غریبو معلولو او د اړمنو کورنۍ د جملې نه نن یو بل داسې کور ته راغلم چې په دغې کور کې هم د غریبۍ ډېر سوي او سیدي او ډېر سوي دردونه تاویږي راتاویږي بدبختانه چې د اورېدو یې تر اوسه یوازې یو رب دی او بل څوک نشته قدرمن دوستانو زما په مخ کې دغه کوم روډ چې ښکاري ډېر مخکې د معلولیت دغه حال ته رسېدلی د وطن په خدمت کې څو پیرې زنګونه ووهله خو نن د الله امر وشو ورته راغلمه د دې سره سره والد صاحب ته هم د ده په دغه غم او درد کې د دماغو تکلیف رسېدلی دی خپل زوی چې که ته دغه مشر زوی دی او په خپله هم بوډا و د ده د زوی دغه دواړه پښې کټ شوي دي نو دغه خپل زوی ته ګوري ځورېږي په خپله هم بوډا دی دغه سرپرست کور دغه د ګټې وټې مشر زوی چې د دې نه دواړه پښې کټ شوې دا هم ورنه الله واخیسته په ژوندینې مړ ځکه دی چې د دې واړه واړه بچي دي تاسو یې ګورئ خو بدبختانه چې د غربت په اخري حد باندې ودرېده ډېر بد حال دی په دې کور کې دوستانو اوس د ده په دماغو کې هم فرق راغلی و نو دغسې زنځیر لکه د دې بوډا په پښو کې چې پروت دی نو دغسې زنځیر خلک هغه لیونو ته اچوي چې کله څوک په تیږو باندې ولي بابا نه لیونی دی نه هېڅ اوسه پورې په دغه خپل بوډا صورت باندې دغه کور ته نفقه پیدا کوله او کله چې د جومات ته کېناستو شو په کور کې د ماشومانو سره د کېناستو شو او زوی ته یې زړه ښه شو چې زما یوه سرمایه شته زما د دې کور یو سرپرست شته چې هغه به زموږ دغه ټول کور ته د ګټې وټې دپاره څه راوړي نو هغه زوی نه یې دواړه پښې کټ شوي اوس یې پلار ته په همدغه غم کې زنځیر پروت دی دماغي تکلیف لري د زوی د دوا وس هم نشته راځم او د دغه په حال باندې نور د دغه ځوان سره خبرې کوم د دوی د کور ټول حالات واورئ قدرمندو څومره بهر هیوادونو کې چې یاستئ د هیواد دننه یې هر رنګه خیرات زکات صدقه هر څه چې تاسې په وس کې لرئ د دغې کورنۍ سره یې وکړئ او د دغې نعمت سپموئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عزیزانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زما نوم صالح ګل دی پلار نوم بارکي جان دی ننګرهار ولایت مومندرې ولسوالي غوړکي سیمه کې پروت یم زه لاړم ورور اردو کې دلته کار ورن نو تورخان به تو تورخان کې د اړین پیدا کېده بیا لاړم اردو کې لاړم ورور بس درې څلور میاشت مې تعلیم وکړو یو د څلور میاشت مې وظیفه وکړو بس مین پسې ووالم چې کندهار کې ووالم مین کندهار کې بهرحال مې ورور پښې مې دواړې یوه کټ شوي وه یو یې رانه کټ کړه دا کابل کې دا واته کاله وشو ورور بس کار ورور نشته هغه دولت هم راوران شو هر څه وران شو بس تنخوا مې راکوله نه کار ورور نشته بېګا تورخان ته تللي وروره دومره یې والي لکه خره شي په ناسې ولاړې ایستلي وو بیا ته یې راوشړل وروره کوم مزدور لیا څوک ځان سره بل څوک ونیسو هغه 1500 روپۍ هغه هم رامې تاوان شي کار ورور نشته وروره تورخان دغه مخکې چې روغ وم هم د کاټن کې وړم مافیا مال کې وو بیا ګیټ سره سخت شو بند شو بیا لاړم اردو کې هغه نه بعد چې اوس راغلم اوس بیا زخمي شوی بل طرف دغه پکې درک نشته وروره بې خرڅه یو بس په تورخان ته چې وځم بس مزدور ځان سره بوځو هغه 900 روپۍ دغه شی هم جیبه نه رامې راشي ټول څومره فامیل ته بس مو د یو وړوکی ورور ده راسره او پلار او مور مې دي او بچي مې درې دانې اته نفر یو موږ ورور اته نفر یو نو اوس دغه څو کاله مخکې چې تاسو پښې کټ شوې د هغه وخت خو به د پلار دماغي تکلیف نه پیدا کړی جوړ به ولته هلته بیخي جوړ هلته دې مزدوري کړه اول ما د یو څو ورځې تنخواګانې 3-5 میاشتې راولګلې انا بعد دا دې مزدوري بیا کړه ورور اوس هغه نه پاتې چې څنګه ما ته ګوري بس دماغ یې وټ شوي دي بس خراب شوی دی
کوم ځای ته خو دې بوله نه چېرته غټ ډاکټر نه نه مې بولای چېرته مې وروره لکه پیسې نه بس پیسې نه خرڅ پیسو وجه نه بولای ښه مدرې روپۍ مې ورور شان راکړ سړی ډاکټر ته مې بوت نور ورور ما وسه نشته نه ما دارو وسه شته دارو هم خلاص دي او چا ته وای امم څو ډاکټر له چې ته دی بوزي ته خپل هم پخې د کټ ته څه طریقه باندې ته بوزي دې نه ماشوم ولګه مجره چا سه گاډي سه گاډه راشي خپ خا څوک راشي چې زړه مې رحم راشي زړه مې رحم رانه شي سبا لیبل سبا بیا خبر پاشي یعنی مطلب کوم غټ ډاکټر غټ ډاکټر نه منای بولا نه وروره ها دا ټول د مجبورې وجران پاتې ده کوم ډیره داسې خبره ده کومه ډیره کوي بار چې د ځان سره تکراری یادوي دا تکرار بس مازغه شروع کوټه شوې دي یو خبره سر پیریږي ها خدا سي خبره نه کوي یو خبره زګن سب شي کا بس مپټه لګي کله یو خبره کله بل خبره کا او نړۍ څومره مسلمانان باندې په افغانستان کې په نوري وادو کې چا کومه وسکهږي زکات خیرات هر څه وسکهږي ورور موږ سره کومک وکړه زموږ ډیر ذات خراب وي مجبور موږ خپل ځواني موږ تیر کړې موږ هم دغه وطن د خدمت کا چې کوم خپل منډه ترله موږ ځواني کوي وسره منډه ترله والي وروره خو نن دا حالات راغلي چې نه خپل بچو له بل پک نش پیدا کولای کله چې ته په ماین باندې والوتې او بیهوشه وې ها بیهوشه وم په ځان چې راپوه شوې په هسپتال کې راپوه شوې که نه هسپتال کې پوه شوم ځان باندې پښه دې یوه کاټ وه پښه مې یوه کاټ وه یوه کیسه خان ورتلې بله یې پیران کاټ کړه دې وخت کې تا څه ویل د زړه دې څه تېر شو چې اول سره څنګه زخمي شوم اول خو مې سلاب سې دغه وکړه هڅه وکړه سلاب مې خرابه شوې وه بیا میډیکل کوټې له ویوړم میډیکل ته بله سلا راځي هغه ته مې زور وکړه خو هغه یې بیا رانه لرې کړه ما همالته ځان وژایم ځان موږ دا بس دې نه مرګ ښه دی دغه بېدسته په سایکل کې ناست خو دا الله رضا وه هغه وخت مې پوره نه وه بس قسمت ځای ته ورسولو دا تنګسې موږ دا ټول ایښي خو باید چې هغه دومره شاغ به چې هغه سړي خو له ساعت تېر وي که نه چې بیا سړي توړې دغه کار جوړي لکه چې دغسې بېدستي شي بل دغسې کور کې موږ خو بچي دي هر څه رانه غواړي ورور دو جامه لګېږي چپړې لګېږي هر څه لګېږي دو ګوره نه اوس هم سپېرو خو لګیا دی ګرځي چپړې په خپو باندې نشته نه نشته دا خو هر څه غواړي بس درې چې دی درې دي او دوه زنانه دي دوه جنکۍ دي او درې چې درې وړکې دي اوس د پلار د وړو کوم پلان نشته چې چېرته یې ویسي کوم داسې غټ دغه پیسو د وجې نه پیسو وجه پاتې وروره نه درې ورځې مې تورخان نه به لاړ شم تورخان کې مزدوري کوم بیا ډاکټر له بوځم خو دا تورخان را باندې شو نن یې ورور وشول بېګا هم داسې والي اوس نه دا تمامه ورځ په زنځیر تړلی دا تمامه ورځ تړلی او ځکه تورخان لاړ شم دا به دلته مور او ښځه مناسب و څوک به یې وتړي بس هغه خو په زنځیر به ښځه لواشي بیا وځي که ویې نه تړي درومې وځي سر که چې هر ځای ته رسېدلی دا بیا نه کوي زه ځای لاړ شم ځای نه ځم هر ځای لږ بس کوم ځای ته ورسېد هغه ځای ته رسېدلی څو پېرې څلور پنځه پېرې موږ له شپې داسې خلکو راوځي بس تورخان به تلو یا بل ځای تلو شراب یې به ګاډي به چا راغو دا حالات به بیخي خراب وو هغه به یې سوری بیا ویل چې ما خپل کور ته به وځئ ما دلته خپل کور ته راغلم قدرمن دوستانو زموږ خبرو ته نور حاجت پاتې نه وي ځکه د دغه کور حالات تاسې ولیدل د دغه ځوان په حال باندې پوه شوئ چې په تېره 10 کلنه دوره کې د وطن ته خدمت کوه او بیا بالاخر په ماین باندې والوته او دواړه پښې کټ شوې خو افسوس په دې دی چې په کور یې بل داسې څوک شته نه دی چې اوس یو ورور وایي که د ده نه مشر وایي که د ده نه لږ کشر وایي چې د دغه کور سرپرستي په سمه توګه کولی شوی بیا هم دومره سخته نه وه د دې کورنۍ یادونه راته ډېرو د دغه ګاونډیانو کړې ده ډېرو خلکو راته زنګونه د دې کورنۍ په اړه ووهل چې دې ته راشه او دا یوه داسې اړمنه کورنۍ ده باور وکړه چې په دغه کورونو کې خواوشا ګاونډیان دوی ته هر ماښام په کاسه کې یو څه ښوروا مروا رالیږي او د دوی هغه کار په هغسې نه وي روان خو دومره وي چې هغه به بیخي نه هره شپه نه تېروي نو د پلار په وضع یې هم پوه شو چې پلار یې د ده په غم کې د دغه بچي په غم کې د دې کور د دې سرپرستۍ په غم کې بالاخر دماغ د لاسه ورکړه او د لیوانو په څېر په زنځیر باندې تړلی الله دې رحم کړي په ټولو مسلمانانو باندې قدرمندو
موږ هغه ځای ته ځو چېرته چې واقعي مشکل وي او ستاسې مرستې هم موږ هغه ځایونو ته رسوو چېرته چې ورته ضرورت وي. نو قدرمندو په پیل کې مې هم درته وویل چې که خیرات وي، زکات وي، که هر صدقه ستاسې د وسه کېږي، که مالي جاني کومک وي د دغه کورنۍ سره یې وکړئ. دغه ماشومان یې وګورئ په خپو باندې یو هم چپری نه لري. دغه ځای چې د ټوله وچه تړه ده. د ننګرهار ولایت د موندرۍ ولسوالۍ اړوند د غوړکي قریه ده او په دغه قریه کې دغه کورنۍ چې دا مخکې د دغه ورور نوم هم تاسو ته واخیسته. د ده د ټلیفون شمېره هم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري او زموږ د وټساپ شمېره هم درته په سکرین ښکاري. زموږ سره اړیکه ونیسئ، که زموږ له درکه ورسره مرسته وکړئ او که نه یې نو نیغ په نیغه د دغه ورور سره اړیکه ونیسئ او چې څه وسه مو کېږي ورسره نو د دې سره جدي مرستې وکړئ.